د مسافر و ارمان چې په مسافر څه تیریږي. په کلي ناس خلک ته د پیسو په تمه کیږي او د غریب مسافر نه نه خبر چې هلته په هغه باندې څه تیریږي. د مور بچی بچی ورته یادیږي، د پلار غریبي ته نه هیریږي. د ورځې کار کوي، د شپې وطن پسې جړیږي. د خپلو بچو داجی داجی ورته یادیږي. دلته په لکونو د چا خوله نه ستړي کیږي، هلته په ګټلو د تن وینه نه چوړ کیږي. دلته تې تحفې غواړي، نغدې تې پیسې غواړي. ګیر شي بې وطنه ډیمانډ چرته پوره کیږي. د جهانګیر دغه وینا ده چې دوا ورته کوي چې وطن ته را روان شي، خپلو له دې راشي چې کنډر کور پې ودان شي. دا الله دی د ستنو نه بغیر اسمان ولاړ دی، ګینې چت په هوا نه ودرېږي، ستون به پکې وي. دا الله دی چې شریک ورسره نشته، یو احد دی. بې الله نه چې هر څه دي نو تړون به پکې وي. دا الله دی چې د خوب او د مرګي نه بې پروا دی. چې مخلوق وي فنا کیږي، دا مرګون به پکې وي. ځان ته وګوره انسانه، قبر مه کوه په مال. که محل دې د سرو زرو شي، باتروم به پکې وي. کونو مقام مالکا اید دنیا مالکا اید ہر چا مالکا، رحم کا پما مالکا، رحم کا پما مالکا.